السلام علیکم. چې چپل یې پیک کړئ نو د خپل مقرره قیمت نه یې سیوا نرخ راته یاد که. پوښتنه مې ترې وکړه چې لوز خو په دې نه و شوې دا اضافي روپۍ پکې د کمې اړخې رالې. راته وی چې دا د شاپنګ بیگ پیسې دي. نو مې چې شاپنګ بیگ خو به ته مال راکې چې زه چپلې واخلم. نو وایي چې نه د دې اضافي چارجز دي ځکه چې دا د برانډ ګوتې ده. علماوي زر یې ترېنه وباسه. زه د برانډ ګوتې د ځان سره نه وړم. ما ته اړوله دا په کار نه ده چې ما د برانډ ګوتې په شاپنګ بیگ په لاس کې نیولې دی او په لار باندې روان یم. ما دا پروموشن ستا کیږي دا اشتهار ستا دی دا زما نه دی. مالی په ساده سپینه ګوتۍ کې واچوه کني همداسې یې راله راکړه په لاس کې به یې د ځان سره واخلمه ما ته پې ځان بدې نه ښکاري. نو دا درته په ثبوت باندې درښایم چې په عامه ګوتۍ کې مې ترېنه بیا چپلې راواغستې. دا ویډیو یا دا پیغام اوس ولې ریکارډ کوم؟ دا ځکه ریکارډ کوم چې تاسو ټول دی په دې خبره باندې ویښ یې او دا چونکې اوس روان دی اختر او رشپه په بازارونو کې سیوا شي د اخستلو دغه شانتې خریدار به چې دی نو په لویه پیمانه کې دا د مارکیټونو د بازارونو مخه وکړي. نو په هغې کې بیا خریدار دا تپوس ډېر زیات کم کوي چې خپلو بچو له چپړې یا دغه شانتې سینډل وغیره که هغه راواخلي او بیا هغه پکې دا تپوس کوي چې دا ته چې مانه کمې پیسې اخلي نو د ټکسونو نه علاوه په دې کې دا ته چې ماله کم شاپنګ بیگ راکې د دې پکې پیسې شته. نو اوس په تا باندې په 500 په 80 په 100 او تر 1.5 روپو پورې شاپنګ بیگ هم خرڅوي. نو تاسو ټول دې په دې خبره باندې ویښ یې ځکه چې دا د خریدار حق دی چې هغه ته به شاپنګ بیگ کمپنی ورکوي یا دکاندار ورکوي ځکه چې هغه چې کله سودا وکړي نو هغه به ځان سره په جولۍ کې یا په صادر کې نه راخلي او هغه به یې کور ته نه راوړي. دا د هغه حق دی چې هغه ته به دکاندار شاپنګ بیگ ورکوي. نو د شاپنګ بیگ اضافي پیسې اخیستل دا سراسر ظلم دی دا سراسر ناانصافي ده. دا موږ په داسې ریاست کې اوسیږو چې دلته کې د کسټمر یعنی د کنزیومر د رایټ نشته دی. هر څوک دلته کې کنزیومر کوډ موجود دی او د خریدار دلته کې یو خپل حق دی او هغه دا دی چې دلته کې که د ده سره څه هم زور زیاتی کیږي یا د ده سره کومه دوکه کیږي نو هغه به په کنزیومر کوډ کې حل کېږي. اوس کنزیومر کوډ دلته کې په فعاله توګه کشته هم نو څوک ورته ورځي نه یا که څوک ورته ورشي نو بیا پکې کیسونه دونه هغه کېږي نه سر ته رسي نه. نو اخستونکو تاسو د خپل حقوق وپېژنئ. دا ویډیو د اخستونکي دپاره ده. خرڅونکي لګیا دي هغه خپل کار کوي خو اخستونکي دا ویښومه چې اخستونکي کله هم سودا کوي نو هغه د شاپنګ بیگ پیسې کله هم نه ادا کوي ځکه چې دا تشهیر دا ایڈورټایزمنټ دا د کمپنۍ دی. نو چې هغه خپل ایڈورټایزمنټ کوي نو دا هغه د خپل یعنی یو قسم له دا احسان زما وګڼي چې زه د هغه ګوتې په لاس کې رالم او زه یې د ځان سره وړم او د هغه پې تشهیر کیږي. ډېره زیاته مینه او احترام. وسلام.